سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یو ځل بیا له تاسو سره غواړم چې پر یو مهمه موضوع باندې له تاسو سره لنډ بحث ولرم. د نن ورځې موضوع ده د برېښنا تولید، انتقال او توزیع. راځم د دغه درې واړو مهمو برخو لنډې تشریح ته، لکه څنګه چې ما دلته په یو تصویر کې کوشش او هڅه کړې ده تر څو دغه درې واړې برخې په دغه تصویر کې تاسو ته واضح کړم، تشریح کړم، یا په بله اصطلاح باندې څنګه زموږ ستاسو کور ته برېښنا را رسیږي، یا برېښنا څه ډول تولیدیږي، څه ډول انتقالیږي، او بالاخره زموږ ستاسو کور ته را رسیږي. د برېښنا یا د برق په انجینري کې موږ یو مضمون لرو چې د پاور سیسټم په نامه یادیږي. نو دغه درې واړې لویې او مهمې برخې چې دي دا په پاور سیسټم کې څه شي دي، په دغه د پاور سیسټم په همدغه مضمون کې چې دي تدریسیږي، یا موږ او تاسو په دې مضمون کې چې دي لولو. نو نن ورځ غواړم چې په همدغه درو برخو باندې له تاسو سره لنډ بحث ولرم او دغه درې برخې له تاسو سره په دغه راکړل سوي تصویر کې تشریح کړم. د برېښنا یا د برق په انجینري کې موږ یو مضمون لرو د پاور سیسټم په نامه باندې، چې دغه درې واړې برخې د برېښنا تولید یعنی جنریشن، یا د برېښنا انتقال یا ترانسمیشن، همدارنګه د برېښنا توزیع یا ډسټریبیوشن چې دی، دغه درې واړې برخې په همدغه مضمون کې چې دي تدریسیږي، یا موږ تاسو په همدې مضمون کې لولو. یا په مجموع کې د پاور انجینرینګ یا الکتریکل انجینرینګ چې ورته وایي، یا الکتریکل انجینري چې ورته وایي، د همدغه درې برخو څخه چې دا تشکیلیږي. راځم د دې تشریح ته، نو دا به له تاسو سره مرسته وکړي، خصوصا د برق په تولید، انتقال او برېښنا په سیسټم باندې، یا په دغه شبکې یا په مجموع کې پاور سیسټم باندې تاسو ورباندې پوه شئ. راځم د دې تشریح ته. موږ د برېښنا په پاور سیسټم کې موږ عموما یا د پاور په انجینري کې موږ درې برخې لرو، لکه څنګه چې ما درته وویل، د برق تولید چې جنریشن هم ورته وایي، دوهم انتقال چې ترانسمیشن هم ورته وایي، دریم توزیع برخه ورته وایي، چې دغه درې واړه چې د پاور انجینرینګ یا پاور سیسټم چې د په مجموع کې تشکیلوي. د پاور جنریشن بخش چې ما دلته دغه بخش ته، یعنی د پاور جنریشن بخش یا د پاور تولید بخش دغه برخې ته وایي. بخش هغه بخش ته ویل کېږي په هغې کې د پاور سټیشن وي، یعنی هغلته برق تولیدېږي. پاور سټیشن بیا موږ مختلف ډولونه لرو، مختلف پاور سټیشنونه لرو، د مختلفو منبعو څخه موږ تاسو برق چې دي تولیدوو یا یې لاسته راوړو. نو دلته غواړم چې تاسو ته یو څو د برق منبع یا د برق د تولید سټیشنونو په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړم. موږ د برق په انجینري کې لکه څنګه چې ما درته وویل د څو ډوله پاور سټیشنونه لرو، چې لومړی ډیزل پاور سټیشن ده، یا د ډیزلو برېښنا کوټ چې هم ورته وایي، چې په دې ډول سټیشن کې چې د ډیزلو لوی جنریټرونه چې دي کارول کېږي، چې په دې سره موږ څه کوو، د برېښنا تولیدوو، چې دې ډول سټیشن ته چې وایي په مجموع کې د ډیزلو پاور سټیشن یا ډیزل پاور سټیشن ورته وایي، یا په بل اصطلاح د ډیزلو پاور سټیشن یا د ډیزلو برېښنا کوټ وایي. دوهمې چې د هایدرو پاور پلانټ یا د هایدرو پاور سټیشن هم ورته وایي. دا که تاسو لیدلی وي لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ، چې په دې ډول سټیشن کې موږ د اوبو ذخیره جوړوو، یا د اوبو ډیم یا بند جوړوو، چې دا په لوړه سطحه باندې موږ په یو ډیم کې اوبه ذخیره کوو. نو کله چې موږ دغه اوبه ذخیره کړې، وروسته دغه اوبو د فشار په واسطه باندې موږ ځینې ټرباینونه په حرکت راولو، چې دغه ټرباینونه بیا وروسته د جنریټرونو سره چې دي د شافټ په واسطه باندې وصل شوي دي، چې کله دا ټرباینونه په حرکت راشي، نو د دې په حرکت په نتیجه کې جنریټرونه په حرکت راځي، چې په جنریټرونو کې چې د برق تولیدېږي، چې بالاخره موږ تاسو چې د اوبو څخه برق تولیدوو یا برق لاسته راوړو. چې دې ډول سټیشن ته په مجموع کې چې وایي د هایدرو پاور پلانټ یا هایدرو پاور سټیشن وایي. راځم دریم ته، دریم یې د نیوکلر پاور پلانټ ته، چې دې ډول پاور پلانټ ته د هستوي یا اټومي پاور پلانټ هم وایي، چې په دې ډول پاور پلانټ کې موږ لوی اټومي بټۍ لرو، چې په دې اټومي بټیو کې یا لوی اټومي ریاکټورونه لرو، چې په دوی کې د کیمیاوي ریاکشنونو یا د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې هغه چې کومه انرژي لاسته راځي، چې د هغې څخه موږ چې د برق تولیدوو یا برېښنا تولیدوو. چې دې ډول سټیشن ته چې وایي د نیوکلر یا هستوي یا اټومي برېښنا سټیشن وایي. دې ډول سټیشنونو کې زیاتره وخت له یورانیمو څخه هم کار اخیستل کېږي، چې په مجموع کې دې ډول سټیشن ته هستوي یا اټومي سټیشن وایي. څلورم موږ د ترمل پاور سټیشن یا د حرارتي پاور سټیشن ورته وایي، چې په دې کې موږ لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، چې په دې ډول سټیشن کې موږ لوی بولرونه لرو، چې
چې په دې بولرونو کې موږ د کولا په مرسته باندې اوبه ګرموو چې بالاخره دغه اوبه په بخار باندې تبدیلیږي. دا بخار بیا وروسته په بولرونو کې جمع کیږي چې دغه بخار د فشار په واسطه باندې موږ د سټیم یا د بخار ځینې ټرباینونه لرو چې د دغې بخار په مرسته باندې په حرکت راځي. کله چې دا ټرباینونه په حرکت راغلل دا ټرباینونه بیا د جنریټرونو سره وصل سوي وي چې بیا بالاخره جنریټرونه په حرکت راولي چې په نتیجه کې موږ تاسو چې د برېښنا راکوي. چې دې ډول سټیشن ته ترمل پاور سټیشن یا ترمل پاور پلانټ ورته وایي یا ورته حرارتي پاور پلانټ هم ویلی شو. پنځم یې موږ تاسو لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ چې دې ته سولر پاور پلانټ وایي یا سولر سټیشن هم ورته وایي چې موږ تاسو ورته د لمریزې برېښنا سټیشن هم ویلی شو لکه څنګه چې په کندهار او دغسې نورو ولایتونو کې موږ تاسو په افغانستان کې هم لرو او د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې په دې وروستیو کلونو کې خورا زیات نوې کېدونکې انرژي څخه څه دی کار اخیستل کېږي یا دغه یا دې ته ورته چې دی لوی پاور سټیشنونه رامنځته سوي دي چې دې ډول سټیشن ته د لمریزې برېښنا سټیشن وایي چې د لمر وړانګې د شمسي تختو په مرسته باندې چې دی په برق تبدیلوو چې په نتیجه کې موږ تاسو ته برق راکوي چې دې ډول سټیشن ته د لمریزې برېښنا سټیشن وایي. شپږم یې د وینډ پاور د لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ چې په دې ډول پاور سټیشن کې چې د له پکو څخه کار اخیستل کېږي چې دا د زیات شمېر پکې یو له بل سره په موازي او مسلسل ډول وصل کېږي چې په دغه پکې د باد په واسطه باندې څرخي یا په حرکت راځي چې د دغه پکو په شاتنۍ بخش کې یو ګیر بکس یا یو جنریټر یا موتور موجود وي چې دغه موتور کله چې دغه موتور د باد په واسطه باندې د پکې په مرسته باندې په حرکت راسي نو په دې کې برق تولیدېږي چې دا برق بیا موږ تاسو ورڅخه ګټه اخلو چې دې ډول سټیشن ته څه وایي د وینډ پاور یا د بادي انرژي یا د بادي برېښنا سټیشن ورته وایي. او دې ته ورته نور سټیشنونه هم موږ لرو چې دا یو څو ډولونه ول چې ما له تاسو سره شریک کړل چې د برېښنا دغې بخش ته څه وایي د تولید یا جنریشن بخش وایي چې ما په دغه تصویر کې دغه بخش تاسو ته واضح کړه چې یعنې دې بخش ته موږ څه وایو د پاور سټیشن وایو چې څو ډولونه لري لکه څنګه چې ما تاسو ته تشریح کړل. کله چې موږ په دې پاور سټیشن کې برق تولید کوي چې په دې کې خورا زیات نور وسایل هم موجود دي لکه ټرباینونه دي جنریټرونه دي او دغسې نور وسایل موجود دي په یو پاور سټیشن یا برېښنا کوټ کې خورا زیات نور شمېر مواد یا عناصر موجود وي کوم چې د برق په تولید کې څه دي کارول کېږي چې دې ټولو مجموع ته څه وایي پاور سټیشن وایي. کله چې موږ برق دلته تولید کوي وروسته دا برق موږ دلته د یو ټرانسفارمر په مرسته باندې یا دلته یو سب سټیشن ځای پر ځای کېږي. کله چې موږ په یو پاور سټیشن کې برق تولید کوي دغه برق په لومړیو کې موږ مجموعاً یعنې عموماً موږ څه دي 11 کیوي یا 11 کیلو ولټه برق څه ده تولیدوو چې دا خورا کم برق ده یا ولټیج ده. نو کله چې موږ دا په اوږده فاصله باندې انتقالوو په دې کې ضایعات راځي نو له دې وجې موږ څه کوو دا ولټیج لوړوو. نو کله چې موږ په یو پاور سټیشن کې برېښنا تولید کړه چې دغه ما درته وویله د 11 کیوي په اندازه باندې وي چې دا خورا کم ده نو دا موږ لوړوو د چیش په واسطه باندې ترانسفارمرونو په واسطه باندې دغه ترانسفارمرونو ته څه وایي د سټیپ اپ ترانسفارمرونه ورته وایي یعنې ولټیج لوړوونکي ترانسفارمرونه وایي. کله چې موږ دا برېښنا له دې ترانسفارمر سره وصل کړله د دې ترانسفارمر په مرسته باندې دغه موږ یو لوړ ولټیج ته چې د لوړوو چې دا 110 200 240 400 500 حتی تر 250 پورې موږ څه کوو ولټیج لوړوو. ځکه یې لوړوو لکه څنګه چې ما درته وویل چې موږ په د برېښنا په انتقال کې موږ ضایعات رامنځته کېږي نو موږ د ولټیج کچه لوړوو نو تر څو دغه تولید شوې برېښنا په اوږده فاصله سره انتقال کړو نو موږ څه ته ضرورت لرو موږ د ولټیج لوړولو ته ضرورت لرو چې د ولټیج په لوړولو سره موږ څه دی کرنټ راکموو چې په دې سره موږ ضایعات کموو یعنې برېښنا په ډېر کم اندازه سره ضایع کېږي. کله چې موږ دغه برېښنا لوړه کړه یا مو ولټیج لوړ کړئ یا مو د ولټیج سطحه لوړه کړه وروسته د کیبلونو یا د دغه لویو پایو په مرسته باندې څه کوو دا لویو ښارونو ته د ډېرې اوږدې فاصلې په اندازه باندې څه دی انتقالوو چې دغې بخش د برېښنا ته څه وایي د برېښنا د انتقال بخش یا د برېښنا د ټرانسمیشن بخش وایي چې دا بخش هم د خورا زیاتو وسایلو څخه تشکیل شوی دی لکه د برېښنا پایې یا ټاورونه چې ورته وایي
همدارنګه کیبلونه دي، انسولیټرونه دي، همدارنګه د دې ټرانسمیشن په مختلفو برخو کې موږ سب سټیشنونه ځای پر ځای کوو چې سب سټیشن خپله یو ځان ته لوی بحث ده چې د هغې ډیزاین د په هغې کوم وسایل کارول کېږي چې دا ځان ته یو ځانګړی بحث ده. نو دغه بخش ته په مجموع کې څه وایي؟ د ټرانسمیشن بخش وایي چې دا برېښنا له تولید څخه وروسته چې ده په اوږده فاصله سره لویو ښارونو ته انتقالوي. تر ټولو ښه مثال په دا وروستیو کې موږ تاسو له ازبکستان او تاجکستان څخه چې کومه برېښنا را انتقال کړې ده چې دا د کیلومترونو په اندازه باندې فاصله باندې موږ چې ده برېښنا افغانستان ته انتقال کړې ده. چې دغه بخش څه وایي؟ د انتقال بخش یا د ټرانسمیشن بخش وایي. وروسته چې کله موږ دغه برېښنا لویو ښارونو ته ورسوله، له ښارونو څخه مخکې موږ یو سب سټیشنونه لرو چې دې ډول سب سټیشن ته د توزیع سب سټیشن وایي، چې په دې سب سټیشن کې موږ له سټیپ ډاون ترانسفارمرونو څخه کار اخلو تر څو دغه لوړ ولټیج برېښنا چې ده یو داسې سطحې ته راټیټه کړي چې موږ تاسو ورڅخه استفاده وکړو. کله چې دغه موږ یو ټیټې سطحې ولټیج ته راټیټه کړه، بیا موږ دغه وروسته د صنعتي کمپنیو یا کارخانو دپاره ځان ته سب سټیشن ډیزاین کېږي چې هغې دپاره 440 ولټیج ورکول کېږي، او د کلو بانډو او ښارونو دپاره چې 210 ولټیج ورکول کېږي چې دا بیا دې دپاره ځان ته سب سټیشن ډیزاین کېږي. چې بالاخره موږ دغه چې ده کله چې موږ دغه سب سټیشن کې دغه برېښنا راټیټه کړه یو منظم یو ټاکلي حد ته چې لکه 210 210 او دغسې 440 ولټ ته، وروسته له هغې څخه دا موږ چې کوو په ښارونو کلو بانډو کې توزیع کوو. چې دغه بخش ته د برېښنا چې وایي د توزیع یا د ویش بخش وایي، چې دا خپله یو لوی بحث په باور سیستم مضمون کې چې په مجموع کې دغه درې واړه بخشونه چې د تولید، انتقال او توزیع، چې دا درې واړه چې د موږ تاسو یې په پاور سیستم کې لولو. د پاور سیستم یو مضمون چې ما درته وویل د برېښنا یا برق په انجینري کې موږ تاسو تدریسوو، چې په هغې کې چې دي دغه درې واړه بخشونه هر یو ځان ته چې د تشریح شوی ده یا تدریسیږي په هغې بخش کې، هر یو ځان ته یو لوی بحث ده. نو په دې شکل کله چې موږ برېښنا دلته راټیټه کړه یو ټاکلي حد ته، بیا موږ کلو بانډو ته ورسوله، توزیع مو کړله، په دې شکل سره برېښنا چې ده زموږ تاسو کور ته رارسېږي. چې په مجموع کې پاور انجینرینګ یا پاور سیستم یا په بله اصطلاح باندې الکتریکل انجینرینګ چې ده د دغه درې واړه برخو څخه چې ده تشکیلیږي، چې دې درې واړه برخو ته موږ الکتریکل انجینرینګ هم ویلی سو، پاور انجینرینګ هم ورته ویلی سو، همدارنګه پاور سیستم هم ورته ویلی سو. چې په مجموع کې موږ دغه درې برخې لکه برق تولید یا جنریشن، د برق انتقال یا ترانسمیشن او د برق توزیع یا ډسټریبیوشن بخش ورته وایي، چې ما درته ویل چې دا هر یو بیا ځان ته یو لوی بحث دی چې په پاور سیستم مضمون کې چې ده تشریح کېږي. نو عموما د برېښنا انجینري یا د برق انجینري یا په بل اصطلاح الکتریکل انجینري یا پاور انجینرینګ یا پاور سیستم چې ده له دغه درو برخو څخه تشکیل شوی ده. د برق تولید چې موږ ورته پاور سټیشن وایو، وروسته د برق انتقال موږ چې ورته د پاور ترانسمیشن هم ورته وایو، درېیمه برخه یې د پاور توزیع یا د برېښنا د توزیع یا د پاور د ډسټریبیوشن بخش ده، چې د موږ ورته د پاور ډسټریبیوشن هم وایو. چې دغه په درې واړه په مجموع کې چې ده پاور انجینرینګ، پاور سیستم یا الکتریکل انجینرینګ چې ده تشکیلوي، یا په عموما یا دغه پاور انجینرینګ چې ده عبارت له دغه درو برخو څخه ده. چې دا لنډ معلومات د برېښنا په تولید، انتقال او توزیع په اړه باندې. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. همدارنګه دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. له تاسو څخه مو هیله دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ سره د معلوماتو په رسونه او شریکولو کې مرسته وکړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.